چې راځمه کلی کور راپسې جاړي چې راځمه کلی کور راپسې جاړي چغو چغو باندې مور راپسې جاړي چې راځمه کلی کور راپسې جاړي چغو چغو باندې مور راپسې جاړي زه د خپلو ماشومانو پټ راوځم دروازه کې ناسته خور راپسې جاړي د محفل یاران مې هم خپه خپه وي د محفل یاران مې هم خپه خپه وي لیوني غونته مې رور راپسې جاړي ارمانونه مې زخمي پرېښول حضرته ارمانونه مې کړي شور راپسې جاړي د وصال نه مازدیګر ملګرو له خپل ملګري نیازه خان له خوا سلامونه واخلې هیلې لرم چې روغ وی جوړ وی او ژوند ته به تازه یې مونږ ذکر کړی و مونږ راغلي یو دوبۍ ته او دوبۍ کې نن د خپلو ملګرو سره په شارجه اتحاد چې کم میدان دی په هغې کې یو خوندور مازدیګری را جوړ کړی دی د وصال مازدیګر هر طرف ته ښکلې ښکلې رنګینۍ دي او په دغې پردي وطن په دغې پردی خاوره راته خپل مینوال خپل ملګري شاعران ادبي دغه ټول راته میلاو شول او د هغوی سره ناست یم بلا د خوند رنګ مازدیګر روان دی غواړو چې د خپل ګران ملګري حضرت بیټني نه ښکلي ښکلي شعرونه واورو دغه یې ریکارډ کو دغه ذکر هم کوم چې حضرت بیټني د ټانګ وزیرستان د عمر اډې سره تعلق ساتي له دې اغزګي نه راغلی دلته خپل ژوند تیری مزدوري کوي نو موږ غواړو چې دغه د مسافرۍ ژوند یې هم وپوښتو چې دغه د څنګه تیریږي او د دغې سره سره به زموږ د وزیرستان د ملګرو نمایندګي هم حضرت بیټني وکړي نو په دغې به هم ډېر خوشحاله شو حضرت سلامونه درته وایو وعلیکم سلام اول خو زه د وصال د مازدیګر ټولو ملګرو خاص کار نیازک صاحب ډېره مننه کوم چې پښتونخوا نه د وصال مازدیګر موږ مسافرو پسې دلته راوړو ډېره مننه مسافري ژوند خو بس تا ولیدو چې دا زندګي ده ډېر بلا ګران ژوند دی مینوالو مونږ ویلي وو چې د چا وخت نه نیسي نه د تګ نه د راتګ نه د خوب نه د ګرځېدو خو بس دغه یو غم ورسره وي چې کار کول غواړي او بچوله ادیله دغه پیسې لیږل غواړي چې د هغوی پې د ژوند دغه څو ورځې په خوشحالۍ باندې تېرې شي او چاته په دغې ګرانۍ کې لاس ونې نیسي خو موږ به دغې خپلو خویندو ته زمونږ چې په کورونو کې دي هغوی له به دغه پیغام ورکوو چې په دغې خپلو بچو باندې سبق ووایه چې دلته را نه شي هغوی په خپل وطن باندې میشته شي او هلته خپل کارونه روزګارونه ولري او د دغې قوم په دغې په خیر ښېګړې باندې هم په کار راشي او ځان له هم څه وکړي نو د حضرت بیټني سره ناست یو غواړو چې خوندور شعرونه ترې واورو حضرت بیټني څه به راته وایي د وصال د مازدیګر دغه لږ خپرونه ده غواړو چې ستا نه د خوند رنګ شاعري واورو او هغه له ملګرو سره شریک کړو بس یو څو شعرونه راته یادېږي ارشاد ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ستا په انتظار یم خوب نه راځي ډېر ښه دی ټوله شپه بیدار یم خوب نه راځي ستا په انتظار یم هر ځای کې قتلېږم پښتون یم هر ځای کې قتلېږم پښتون یم کلي که په ښار یم خوب نه واه ډېر ښه شعر دا بیا ووایه ډېر ښه شعر هر ځای کې قتلېږم پښتون یم کلي که په ښار یم خوب نه راځي او بل شعر ده چې هلته مې لاشونه ټولول بېګا هلته مې ناشونه ټولول بېګا هلته مې لاشونه ټولول بېګا خوب کې هم بدار یم خوب نه راځي ډېر ښه دی غزل ده نیازک بھائی ارشاد ستا چې اقرار د محبت په سپینې خولې نه راځي ستا چې اقرار د محبت په سپینې خولې نه راځي زما په مخ به ولې اوښکو قافلې نه راځي ډېر ښه دی ډېر ښه داسې چې یو بل وینو څکلو باندې فخر کوو داسې چې یو بل وینو څکلو باندې فخر کوو په موږ به ولې سیلابونه زلزلې نه راځي ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه ډېر ښه شعر داسې چې یو بل وینو څکلو باندې فخر کوو په موږ به ولې سیلابونه زلزلې نه راځي ډېر ښه شعر دا چا بچی د لمر شغلو نه په خولو کې ډوب دی دا چا بچی دی دا چا بچی د لمر شغلو نه په خولو کې ډوب دی دا چا بچی دی چې په یو قطرې خولې نه راځي ډېر ښه شعر دا بیا ووایه راته ډېر ښه شعر دا چا بچی دی لمر شغلو نه په خولو کې ډوب دی دا چا بچی دی چې په یو قطرې خولې نه راځي ډېر ښه دا زمونږ کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي خو دا زمونږ کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي خو دا زمونږ کلي ته خو نور څوک بې وسلې نه راځي ډېر ښه شعر یار دا شعر هم بیا ووایه راته ډېر ښه دا زمونږ کلي ته قلم کتاب څوک نه راوړي خو دا زمونږ کلي ته خو نور څوک بې وسلې نه راځي ډېر ښه شعر آخري شعر ده چې هی ورانولو ته مې ټوله نړۍ وشوه سره هی ورانولو ته مې ټوله نړۍ یو شوه سره هی ورانولو ته مې ټوله نړۍ یو شوه سره خو جوړولو ته حضرته
څوک نږدې نه ډېر ښه شعر خو جوړولو ته حضرته څوک نږدې نه راځي. الله دې وکړي چې دغه چاپېرچل کې زمونږ کم دغه سترګور خلک دی او دغه په دغه خپل وطن خفه شي او په دغه کې امن راولي او دلته چې دا ګیر چاپېره به دغه خلکو له دغه یو پیغام ورکوم که دلته دا خلک راضي او روزګار کوي او د ژوند په تکل باندې لی په لیکه ګرځي که په کپنو کې دي که په هر ځای کې دي خو د دې شاته یوه خبره ده چې هغه امن دی. دلته امن دی، هر یو سړی ښه ډاډه ګرځي، نه د چا نه داسې پوښتنه شته چې ته څه کې د کوم ځای نه راغلی څه کوې او چېرته به ځې او یا ورسره نور خو بس امن دی، ښکلی ژوند روان دی. که هر څوک هر څه کوي خو بس د چا سره د چا کار نشته دی، خو که دلته ژوند تیروي نو هغه به په امن باندې تیروي. نو الله دې وکړي چې دغسې امن زمونږ په وطن باندې هم راشي او مونږ هم د خپلې د خوشحالۍ سوکالۍ دغه خوبونه ووینو بغیر د یارې ترخې راپاز وګرځو. الله دې وکړي چې امن دې راشي. د حضرت بیټني در سره دغه دوه شعره شریکوم او بیا به درنه په مخه اخلم. حضرت بیټني وایي چې یخه هوا نری باران وي هسې سوچ مې کوو، یخه هوا نری باران وي هسې سوچ مې کوو، غاړه غټې زه او جانان وي هسې سوچ مې کوو او نه به مې زړه صبر کوو نه به ولار د خطو، جانان که ستورې د اسمان وي هسې سوچ مې کوو. تل به زمونږ په سیمه داسې بارود نه ورېدل هسې که یو موټی افغان وي هسې سوچ مې کوو. مننه. تل به زمونږ په سیمه داسې بارود نه ورېدل هسې که یو موټی افغان وي هسې سوچ مې کوو او لکه چې څرنګه یار زه حضرته زړه ګڼمه داسې که زه په جانان ګران وي هسې سوچ مې کوو. د وصال د مازدیګر دغه ملګرو ته دغه پروګرام ډالۍ کوم او زه د خپلو ګرانو ملګرو ډېره مننه کوم چې ما غونته کې یو غریب سړي له دومره مینه راکړله. د ګران ملګري باچا بونیري صاحب، د ګلمنیر صاحب او د دلاور صاحب ډېره مننه کوم. رحمان زرین زمونږ دغه ویډیو ریکارډ کړله او دغه نه مخکې د جاوید شاه درمان صاحب دغه ویډیو هم رحمان زرین ریکارډ کړی و. نو ډېر ژوند ولا د خپل الله نه غواړم جمشید مجبور روډ دی، عثمان دی، زبیر دی، سیال دی، رسول واحد لا دی، جاوید شاه درمان دی، رحیم داد دی. د دې ټولو ملګرو ډېره مننه کوم. الله دې ول ډېر ژوند ورکړي چې مونږ له دغه شان د کې مینه راکړې ده او راتلونکي وخت کې هم مونږ له ډېرې مینې راکړي. مسافر ملګري، وطنوال ملګري چې هر ځای وي الله دې خوشحاله سوکاله لري. د لوی الله په امان.